بسم الله الرحمن الرحیم د کاليفورنيا د پرمیټ ازموینې کړه پښتنې او ځوابونه په پښتو ژبه د 14م درس دی. اوس راځو پښتنه او ځوابونو ته. کله اوس راځو 120مې پښتنه ته. کله چې د موټر سایکل پسې روان یاست تاسو باید لږ تر لږه 4 ثانیې فاصله وساتئ. نږدې تعقیب کړئ تر څو نور مو پرې نه کړي یا نور ستاسو مخ ته رانشي. یعنې کله چې مخ ته راځي د نور مو پرې نه کړي. مخکې له تېرېدو هرنډ وهئ. سم ځواب دی لږ تر لږه 4 ثانیې فاصله وساتئ. 122مه پوښتنه د اوسېدو یا اوسېدونکي سیمې یا ریزیډنشل ایریا کې یو ټرن کولو مخکې تاسو باید بشپړ توقف وکړئ. په دواړو لورو کې د ټرافیکو لپاره وګورئ. په دواړو لوریو کې 200 فوټه لید ولرئ. سم ځواب دی په دواړو لوریو کې 200 فوټه لید ولرئ. یعنې دواړو خواته تاسو ته په 200 فیټه کې واضح ښکاري. نو په هغه وخت تاسو یو ټرن کولی شئ. 123مه پوښتنه په دوړو کې یوازې د پارکینګ څراغونو سره موټر چلول اړین دي اړین نه دي غیر قانوني دي. سم ځواب دی غیر قانوني دي. 140مه پوښتنه په غرنیو سړکونو کې تاسو باید خپل هارن وکاروئ. د نورو موټرو چلونکو ته د سلام لپاره د راتلونکو ټرافیکو ته د خبرداري ورکولو لپاره کله چې لید کم وي کمتره له 200 فوټه یعنې په 200 فوټه کې تاسو څه نه ښکاري یوازې د شپې. سم ځواب دی راتلونکو ټرافیکو ته د خبرداري ورکولو لپاره کله چې لید کم وي یعنې تر 200 فوټه پورې تاسو په غیز کې چلوئ. ټول تاو راتاو سړکونه دي خواته تاسو ته نه ښکاري نو هارن وکاروئ. 153مه پوښتنه په موټر چلولو کې د هیډفون یا غوږپوښو یا غوږیزو کارول غیر قانوني دي. یوازې په یوه غوږ کې دواړو غوږونو کې د بلوتوت په کارولو کې. سم ځواب دی په دواړو غوږونو کې. راځو د موبایل کارول د موټر چلولو پر مهال یوازې هغه وخت اجازه لري که د لاس څخه آزاد یا هینډ فري وسیله وکارول شي. تاسو موبایل د ډیشبورډ لاندې نیولی وي یا نیسئ. تاسو د سور څراغ ته توقف کړی وي. سم ځواب دی د لاس څخه آزاد هینډ فري وسیله وکارول شي. یعنې کله چې هینډ فري یعنې موبایل هم په لاس کې نه وي هینډ فري. راځو 120مې پوښتنې ته. کله چې بل موټر تیروئ یا د بل موټر څخه مخکې کیږئ تاسو باید بې له سیګنال ورکولو تیز تیر شئ یا فکر وکړئ چې بل چلونکی به سرعت کم کړي. خپل لاین ته یوازې هغه وخت بیرته لاړ شئ چې شاته ښودونکي آینې یا عقب ښیښې کې د بل موټر دواړه څراغونه لیدلی شئ. سم ځواب دی خپل لاین ته یوازې هغه وخت کې بیرته لاړ شئ چې د شاته ښودونکو آینې یا عقب آیندارو کې د بل موټر دواړه څراغونه لیدلی شئ یعنې مخکې شوي لیدلی شئ. 123مه پوښتنه د ازادې لارې یعنې فریوی ته د ننوتلو پر مهال تاسو باید د رمپ په پای کې ودرېږئ. د ټرافیکو سره سرعت برابر کړئ مخکې له دې چې ګډ شئ. ورو ورو موټر وچلوئ تر څو چې ټرافیک پاک شي. سم ځواب دی د ټرافیکو سره سرعت برابر کړئ مخکې له دې چې ګډ شئ. راځو 129مې پوښتنې ته. د ښوونځي د کراس واک په وخت کې چې ماشومان هلته وي تاسو باید ودرېږئ او ماشومان ته د لارې حق ورکړئ. ورو شئ خو که خوندي وي تیر شئ. ماشومان ته د خبردارۍ لپاره هارن ووهئ. سم ځواب دی ودرېږئ او ماشومان ته د لارې حق ورکړئ. راځو 130مې پوښتنې ته. بایسکل سواران کولی شي د تاوېدلو نښه وکاروي. د
لاس ورکولو سره یوازې د سر حرکتونو سره خپل لاس مستقیم هغه لوري ته وغځوي چې غواړي تاو شي. سم ځواب دی خپل لاس مستقیم هغه لوري ته وغځوي چې غواړي تاو شي. یوسف زی سکل ټیک ته ښه راغلاست. که غواړئ چې په پښتو ژبه باندې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ټرافیک قوانین زده کړئ په عملي بڼه او په نظري بڼه، تاسو کولی شئ چې زما چینل ته راشئ او دلته په دې چینل کې په پلای لیست باندې کلیک کړئ. په پلای لیست کې تاسو دپاره یو نوی ټریننګ ما پیل کړی دی چې په دې کې تاسو کولی شئ په عملي ډول سره د بیهایند د ویل او پرمټ دپاره مهارتونه ترلاسه کړئ. دلته که راشئ په دې باندې کلیک کړئ، دلته وګورئ مثال دا د پښتو ژبې دپاره دا معلومات دي، دا ټریننګ دی چې مثال تاسو کولی شئ چې دلته وګورئ تشريح ده او انځورونه دي، ویډیوګانې دي، پوښتنې دي. که دلته وګورئ تاسو په دې چینل کې دا مثال د انځورونو برخه ده او دا مثال د تشریح ده. مثال تشریح مثال هر سوال تشریح شوی دی او بیا یې په عملي ډول سره تاسو کتلی شئ. مثال دلته دا انځورونه په انځورونو کې ښودل شوي دي او دا عملي ویډیو ده چې مثال تاسو کولی شئ په عملي ډول سره وګورئ. که تاسو په دې اخره برخه کې راشئ دلته وګورئ نو پوښتنې او ځوابونه په دې کې هم شامل دي. که چیرته مو دا ویډیوګانې خوښې شوې او مثال تاسو پوهیږئ چې نور هم دې ویډیوګانو ته اړتیا لري چې په امریکا کې د ټرافیک قوانینو باندې پوه شي، نو دا ویډیو حتما د هغې سره شریکه کړئ.